زما عزتمند ورونو، د دې دیني مجلس او د اجتماع غرض څه دی؟ ادا دی چې دلته کې 22 ماشومانو د قرآن شریف ختمونه کړي. 4 کسان په هغې کې حافظان دي او غالباً 14 که 18 د ناظرې والا دي، او یو 2 ماشومان هلکان دي یا 3 هغې د قرآن شریف د ترجمې ختم کړی. نو د هغې استاد محترم حضرت مولانا قاری تلاوت خان صاحب د دغه خپلو شاګردانو د قرآن شریف د ختمونو په خوشحالۍ کې د اجتماع جوړه کړې. زه به د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې درته عرض کړم، او بیا دې وي چې د آخري 2-3 سورتونو اسې لفظي ترجمه هم دې ترجمې والا ته وکړم، اب هم انشاءالله وکړم. خو مجلس د قرآن شریف ته او مولانا قاری تلاوت خان صاحب ډېر محنت کړی دی چې د 22 کسانو سینې ته الله پاک د ده په برکت قرآن وردننه کړی دی. دا هغه کسانو چې د دې په ژبه به د قرآن تلاوت نو اوس به په ژبه د قرآن شریف تلاوت کېږي. دا هغه کسان دي چې د زړه کې به د قرآن سره هېڅ تعلق نو اوس الحمدلله د قرآن سره عملي تعلق جوړ شوی دی. او دا چې کم حافظان دي د دې سینو ته الله د قرآن شریف الفاظ ورکوز کړي. یقینا مولانا تلاوت خان صاحب خوش قسمته دی چې خدای پاک دومره شاګردان د ده نه فارغ کړل، او دا قوم او دا محله خوش قسمته ده چې داسې ښکلی قابل مدرس عالم الله ور نصیب کړی. جوماتونو کې خو منځونه کېږي، خو په کوم جومات کې چې د قرآن شریف درس کېږي او ماشومانو ته د هغې فایده د محلې خلکو ته د هغې فایده دا د دې ټولې محلې دپاره دغه جومات او د دغه جومات د حافظ د قاري صاحب دا د خدای د طرف نه رحمت یې رونو. قرآن شریف د الله پاک کتاب دی او د خدای کلام او خبرې، او د قرآن شریف د عظمت دپاره 2 دلیله غټ درته وایم. یو دا د خدای پاک خبرې دی، مونږ چې څنګه خبرې کوو الله پاک هم خبرې کوي. ګوره دا نه چې الله خبرې نه کوي. معتزله خو ته انکار کوي، او زمونږ اهل السنت والجماعت ټول وایي چې الله خبرې کوي. خو زمونږ په شان نه. ګوره مونږ چې خبرې کوو نو په خبرو کې ژبې ته محتاج یو. د ژبې نه بغیر مونږ خبرې نه شو کولی، د تالو نه بغیر نه شو کولی، د خولې نه بغیر، د شونډو نه بغیر نه شو کولی. بعضې حرفونه پوزه کې ادا کېږي، لیکن الله پاک په خپلو خبرو کې شونډو ته، مرۍ ته، تالو ته، ژبې ته او پوزې ته محتاج نه دی. الله اورېدل کوي او مونږ هم کوو. مونږ په اورېدو کې غوږ ته محتاج یو، د غوږ پردې ته. که د غوږ پرده نه بیا څوک نه شي اورېدلی. او الله سمیع دی، اورېدونکی دی، او په خپلو اورېدو کې غوږ تک د غوږ پردې ته محتاج نه دی. مونږ لیدل کوو، خو په لیدلو کې سترګو ته او د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یې. که سترګې نی، د سترګو ګاټې نی، د سترګو تور نی او رڼا نی، تیارې بیا لیدل نه شو کولی. او الله په خپلو لیدو کې سترګو ته، د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د خدای په شان څه شته نه چې مونږ وایو داسې دی. اورېدونکی دی، لیدونکی دی. دغه رنګې الله خبرې کوي. نو قرآن شریف د الله پاک خبرې دی. نو دلیل یې څه شو؟ د عظمت. د الله د ذات نه عظیم الشان ذات بل نشته، نو د الله د کلام نه عظیم الشان کلام بل نشته. د خبرو د عظمت پته د متکلم نه کېږي چې څوک خبرې کوي. یو ډېر لوی غټ خاني خبرې بیکاره خو خلک توجه ورکوي.
غټ وزیر اعظم که خبرې هر څنګه غلط هم کوي خو شاه سرخي د اخبار لګېدلی او دنیا ته رسېږي او که یو غریب سړی وي او ډېرې قیمتي خبرې مو کوي یا د جومات یو امام دی او د خدای او د قرآن نه قیمتي خبرې وکړي غریب دی نو خبرو له څوک توجه نه ورکوي نو قرآن د چا خبرې دي د الله پاک الله عظیم الشان کلام عظیم الشان دا الله ذات بابرکت دی دا الله کلام قرآنم بابرکت دی دا الله ذات چې ته د الله ذات سره ځان پیوس کې غټ هدایت دی دا الله قرآن سره چې د ځان پیوس کې دام غټ هدایت دی دویم دلیل د عظمت سره دا په یو مبارک پیغمبر نازل شوی دی چې محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين او بیا زمونږ د حضور پاک په غټو معجزو کې غټه معجزه نو دیم د عظمت دویم دلیل دی چې قرآن شریف د حضور پاک غټ او قیمتي او مضبوطه معجزه ده او حضور پاک فرمایي وی د کم پیغمبر چې معجزې ډېرې وي امت به ډېرې د ترمذي حدیث او د کم پیغمبر چې معجزې غټې وي امت به غټې او د کم پیغمبر معجزه چې درنې امت به درنې نو قرآن شریف د حضور پاک معجزه ده او همیشه معجزه ده تر قیامت پورې نو امت به هم در قرب قیامت پورې جاری وي که خیر انشاءالله اسرور معجزه څه ته وایي او دویم د معجزې مقصد څه دی او دریم قرآن شریف د حضور پاک غټه معجزه ولې ده دا درې خبرې ده معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر د منشا مطابق د هغه مخکې داسې یو کار صادر شي چې د عقل نه بالاتر یې عقل یې نه مني دې ته معجزه وایي یو مثال دو در کوم چې تاسو په پیش په یو موقع حضور پاک یو صحابي دعوت کړی نو یو چیلې والا لار کړی د هغې غوښې صحابه او حضور پاک وخوړلې نو بیا هغه کور والا ته وی د هډوکي راغونډ کړه هډوکي راغونډ کړل مخې ته یې ورته کېښودل د دواړو جهان مبارک سردار په لاس راخ که واپس د خدای چیلې جوړ کړه او پلاستیکي چیلې نه سم چیلې برابر همغسې مې کول او ګرځېد دا معجزه شو دویم هم درته وایم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي دا شپږم نمبر مسلمان دی څوک څلورم یادوي خو شپږم مینا میدان کې وي ما د عرفات سره ګډه چیلې سر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسلم وی ما ته ابن مسعود د ګډو چیلو کې د پیوي نو مونږ له لګ راکړه ما چې دا وچی دیکھیں پہ نشته وی حضور پاک فرمایل چې یاره که ته مونږ ته اجازت کې مونږ بیدان لوله شو وی ما پورې خندل چې وچو کې پیدا کمې تو ګوره غولانځو کې پټې پې نشته وچې دي وچو کې پیدا کم دی وی بیا فرمایل که ستا خوښی نو مونږ به وله شو وی ما و تاسې د خوشطبع نه وی چې ښه هم ورشئ وله شئ پېشته نه پکې وچې دي پیدا کم دی نه تاسو خو په چیلو ګډو پوهېږئ وی رسول الله مبارک راغی یو چیلی راونیول اوچه کړس دی اوچ کړسو او په تو باندې وله ګوتې مبارکې ووهلې وی چیلی خپې ارته کړې غولانځ یې د پیو ډکه شو دی ډک شو وی پی تې واغېستل په خپله مسکل حضرت ابوبکر صدیقه مسکل او ما مسکل دا وخت لا د پیغمبرۍ خبرې شروع دي خو لا ده ته پته نه لګېده عبدالله بن مسعود ورته وی دا چل به ما ته ونه ښایې هغه وی ګنې دا څه سینسي چل دی
دا خو آسان کار دی اوچه چیلې به نیسم او درې څلور جامه پی به ترې وباسم پوره کارخانه شوه مفتو کې کارخانه وی دا چل به راته ونه ښایې حضور پاک ورته وفرمایل وی ای ابن مسعوده تا ته به ان قریب خدای پاک ډېر ښه چلونه وښیي بیا خدای مسلمان که او د حضور پاک نږدې صحابي وګرځوي دا معجزه شوه کله چې حضور پاک هجرت کو مدینه شریفې ته د مدینې د حدودو ته نږدې شو د مکې نه وت هلته یو ښځه وه ام معبد ډېره سخي ښځه په لاره چې به څوک تلل دې به مېلمانه کول او شپه به یې کوله او ډوډۍ به یې ورکول نو حضور پاک هلته ورسېد دا خو مشهوره سخي ښځه وه د هغې دیرې ته ورغلل هغې ته یې ویې مونږ وږي مونږ له څه راکړه هغې وی مېلمنو څملی دی بیټک کې دی مجلس کې خاوند مې تللی دی ګډې چیلې سرن له بوتلې دی مازدیګر ماښام به راځي نو یو ښکلې ګډ یا چیلې به دله لاړ رسول الله مبارک ورته وفرمایل نه زمونږ تلوار د ځو وی لږ صبر وکړې اوس به راشي ستړي یې مېلمانه یې دمه شی مونږ کره شپه وکړې یو چیلې درته حلالوم یا یو ګډ رسول الله مبارک وفرمایل یو چیلې په ګور کې ولاړه او مخامخ په موږي تړلې وه وی دا چیلې را لوله شه که نه ښځې ورته وخندل وی دا وچه ده او ناجوړه ده وګوره شخوند نه وای ناجوړه ده که دا جوړه وه نو نورو چیلو سره به سرن لتلې وه او چکله سره رسول الله مبارک وفرمایل که ته اجازت کې مونږ بیا ځان لوله شو هم ورته وایي وچه کې پی کم دي څه لشئ وی ته اجازت وکړه هغې ورته د خوشطبع نه مې ښځه ورشه او ورپورې وخندل چې ګنې دي د ګډو چیلو په طریقه نه پوهېږي رسول الله مبارک وله په تشتو باندې لاس راښ کړ هغه چیلې خپې ارتې کړې غولانځ د پیو ډکه شوه او شخوند یې شروع کړ چې کوم څاروي جوړې شخوند وایي چې ناجوړې شخوند نه وایي جام یې ترې ډک کړ په خپله یې وڅښه بل جام یې ترې ډک کړ ابوبکر صدیق وڅښه بل یې ترې ډک کړ عامر ابن فهیره ورسره وغوڅ کړ بل جام یې ترې ډک کړ عبدالله ابن ورقط ورته لار خوله غوڅ کړ بل یې ترې ډک کړ ام معبد وڅښه او حضور پاک ته روان شو چې مازدیګر ماښام یې خاوند راغی ښځې ورته الوي ویې ښځې یو هلک دوه کسان و یو هلکو دا صفت یې ورشه ناجوړه چیلې باندې ګوتې راښکې هغه جوړه شوې ده اوس یې غولان د پیو ډکه ده دې ته څه ویلې کېږي معجزه دا د عقل نه اوچته او بیا هغه ام معبد او د هغه خاوند ابو معبد څه موده پس مدینې منورې ته لاړل او خدای پاک ایمان ورنصیب د مینا په میدان کې حضور پاک ناستو حجت الوداع اخیری حج د یمن د صنعا قبیله یو ښځه وه د هغې ماشوم پیدا شو پوټینې کوچنی ماشوم ولا خبرې نه وې شروع کړې نو د شریعت یو استحبابي قانون دی چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغه له تحنیک وکړي یو کجوره یا چواره یو نیک سړي نه یو عالم لو لېږي اب یې خوله کې وچوپي او بیا دغه کجوره چواره د ماشوم له خوله کې ورکړي اب یې وچوپي ماشوم خواږه وي نو حکمت یې دا دی چې د دې ماشوم خېټې به ته به ړومبې د دې عالم لاړې وردن نشي برکت دا څه فرض واجب دی مستحب دی د بعضې ماشومانو د حضور پاک زمانه کې شوی دی او د بعضو نه دی شوی لکه عبدالله ابن زبیر چې کله هجرت وشو ړومبې دی پیدا شو د هجرت نه پس دا د بیبي اسما زوی اسما د حضور پاک خینې دی د عایشې بیبي خور صحابه په ډېر خوشحاله وو ځکه یو پروپیګنډه شوې وه چې یهودیانو په مسلمانانو جادو کړی دی نو نارینه اولاد بیا نه پیدا کېږي چې دی پیدا شو هغې ورته خوشحاله نو دی حضور پاک له ولېږه او کجوره یې ورسره ولېږله نو رسول الله مبارکه کجوره خوله کې وچوپله او بیا د عبدالله ابن زبیر خوله کې کېښوده هغه وروله د ړومبې د عبدالله ابن زبیر خېټې ته
د دواړو جهانو د مبارک سردار لارې وردن نشو دا مستحب دی کوي ښه هلک پیدا شو که جینۍ نو یو کجوره چواره یو عالم له یا یو نیک سړي له نیږي خو یو دو څیزونو خیال پکې ساتئ کم عالم چې بیماري که نه بعض انسان دا متعدي بیماري وي هغه دې دا کار چاله نه کوي خپله دې نه بیماری الله متعدی کوي کنه کنه لا عدوا ولا طویرة فی الاسلام مرض په خپله د یو نه بل ته نه لګي په خپله نه لګي خو فر من المجذوم فرارک من الاسد کله خدای پاک بیماری د یو نه بل ته لګي جراثیم چې د انټوشي وکړي یاره د لاړې یاره د وینه بل ته لاړه شي نو کله خدای پاک هغه جراثیم مړه کړي بل ته تکلیف ونه رسي او کله بل له تکلیف ورکړي ځان به ساتې نو چې د چا خوله کې بیماري وي یا غاښونو کې یا داسې بله خطرناکه بیماري نو هغه د ماشوم له دا کار نه کوي چې دا بیماري خوا منتقله نه شي یو دا خیال کوي دویم نسواري ملا له ونه لیږي تاسو به وایئ چې خېټې ته به برکت لاړ شي او میانځ کې به خېټه ټوله د چارسدې نسوارو نه ډکه شي نسوار خو غم دی غم زما د بلا نه بدي شي ما ته یو ځل یو طالب ووی ته پخوان نه پې زما شاګرد وی تاله ته پخوان نه پې وی ته یو چونډی واچوه چې د نسوارو پته راته ولګي چرسانه وی یو دوړه وی هغوی ورته دوړه وی وی ته یو دوړه ووایه چې پته راته ولګي وی په هوا کې به ګرځئ مونږ دا ته ښې چې په هوا کې چورله کې وې نو ته ما ته وی ته یو چونډی واچوه چې په خوند یې پېښې مې خوند کتلی دی یې څنګه مې د چرګې سوټه کې او دی کې ما ته فرق مخ کوه نسوار چې وتو کې هغې ته مه ګوره او سره خوا کې د چرګې سوټه هم کښېنه که تا پکې فرق معلوم کړه دواړو کې زه به جرم درکړم نو چې چرګې سوټه څو خوله کې اچوي نو خفه کېږي ما دی کې تاسو کې هم بعضې کسانې خو د اصلاحاً درته دا نسوار مه اچوي خوشي شی دی د حضور پاک بهترین عمل مسواک او اخیری عمل مسواک عائشہ بی بی فرمائی زما سینے تے ڈڑا والے او زما رور رادن نشو عبدالرحمن و بیدہی سواکن لاس کے مسواک فادام الیہ النظر حضور پاک و تدا سے پغور نیغ نیغ کتل ویدہ پہ پیشو ویماتی تا پوسو کدا اللہ رسولہ مسواک تم شوق کیگی سارے اوڑقو اے نعم ما ذر راواغشتغ مسواک ضرورنا وی لکستغو کلکو ما وی اولینوہو لکا یا رسول اللہ پوستے کم نرمے کم سارے اوڑقو اے نعم نو ما خپل غاخونو کی بچکونا والو نرم مکو رسول اللہ مبارک لمی ورک وی دا سے خپل مسواکیو مگا جی پا جن کے دا سے مسواکی تر دے مگل او بیا مالا راکا وی چی مالا سنگ راکا نو ما زر پا خپل خلکی واو چی دا حضور پاک لاڑی مبارک دی چی دا ما خلی تراشی وی زاغا بختور خدم چی اخیر وقت دا مو دا رسول اللہ مبارک لاڑی خدایو ذکر دی عائشہ بی بی وی چی مالا مسواک راکا روحی لا نو دا حضور پاک اخیری عمل سو مسواک السواک مطهرة یا مطهرة للفم مرضات للرب خل پاکی خدای پہ خوشحالی او نسوار سکی خل گندکی مسواک دیت شو مسواک خل پاکی دے گندکی مسواک غاخون سپینی دے خڑی مسواک اورے مضبوطی مسوار اورے کمزورے کی مسواک سره به د خولې نه خوشبویي دي نسوار چې خولې نه به د بدبویي دي نسواري سړي موږ نه اکثر د مسلې تپوس خلک کوي نو دا خوله یې غوږ ته رانږدې کړي نو چې نسواري راته خوله رانږدې کړي زه هم ډیران کې خاښۍ والې ده ښه بینتې ده ښځه م ورسره خپه کېږي مه ګوره خو غریبه غږ نشي کولی او بعضې ښځې چې لا نسوار کوي اکا پا خلی نیولی او پاکی نسوار غون بیل ورچول او سوک لا سپیمو که چه
ته به یې ګنې مشک او زعفران دي چې را په سپېمو کې یو سپېمه کې بچې بله سپېمه که سپېمو کې نسواره چې دا خوشبویه خلک ګل سپېمو ته ونیسي چې خوشبویي د دماغو ته رسېږي نو تا په دې خوټکڼۍ کې څه ور واچو نیک بخت خوشي شي مسواک مه مږې بل دا تېرېږي معدې له نقصان ورکوي بلا نقصانات یې شامي شپږ دېرش لیکلي دي ملا علي قاري او یا نقصانات لیکلي دي هغه زمانه کې بل شی و دا اوس زمونږ دا نسوار پکې نو هغه به د تماکو سره څه نور څیزونه یو ځای کول او د مسواک او یا فایدې لیکلي ښه شی نه دی مسواک ځان ته ساتي زمونږ طالبان هم په دې غم مبتلا ما یو ځل درس کې وي د تیر وطن دا شامي چې فایدې لیکلي دي نو دی دا مسواک لیکلي دي نسوارونه د مسواک یې لیکلي دي شامي شپږ دېرش فایدې ملا علي قاري او یا لیکلي او هغه زمانه کې په سلفو کې به یو شی مګه هغې کې به تماکو کې نور څیزونه اچول هغه یې خوړل اوس هم دا دغه والا خوري پان ورته وایي پنجاب نو ما یو ځل درس کې خبره کوله مې د جنت ذکر مې کاو نو قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون جنت کې چې د څه غواړي خدای به یې درکوي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي خدای به یې درکوي ای یو نسواري طالب چټ راولېږي نسوار به پکې میلاویږي د خدای نیک بخته مونږ وایي دلته یې مه کوه تالته غواړه ما وی نه وی تا چې اوس وایي چې څه دې غواړي وایي شات هر څه میلاوي ما وی نه نسوارو ته چا شوق به نه راځي په جنت نسوار ګنده شی دی د تماکو بوټی په دغه کې نشته په جنت کې نه د نسوارو ډبلی شته او نه پکې رشته او که بالفرض دا تاړو میلو شي هلکه خبر د بالفرض کوم نو لاړې به کم دی تو کې لاړې له به 400 ته راکوزېږي 400 خو به د هغه زمانه کې نه نو چې کوم شی جنت سره مناسب نه د هغې شوق به د چا نه راځي د چا شوق به دا نه راځي چې پردی ښځې ته وګورم خشتا لکان به ستا خدمت کوي د چا زړه کې به غلط سوچ نه راځي د چا زړه کې به دا نه راځي چې واپس پېښور ته لاړ شم پېښور میښور به دې نه که د چا پلار یا زوی په دوزخ کې پراتی او کافران یې همیشه د چا زړه کې به د هغوی سوال نه راځي د بخښنې چې کوم جنت سره غیر مناسب څیزونه یې هغه به د چا زړه کې نه راځي نو نسوار سیګرټ چیلم سیګار دې نه به ځان ساتئ زما خبرې ګورې وروڼو اصلاحي وي چې خفه پرې نه شي زه به ستاسو اصلاح کوم نو که څوک یې کوي هم توبه ته وباسي خوشې شی پیسه یې پې ضایع کېږي صحت لرې تاوان ورکوي اوس خو ډاکټران وي د نسوارو نه کینسر جوړوي او سیګرټ خو د پړپوس کینسر جوړوي او چیلم او سیګار ښه نو چې هغه ماشوم یې حضور پاک له راوسته د صنعا یو ښځه و ماشوم یې پیدا شو سترګې پټې رسول الله مبارک او کجوره ورسره نو حضور پاک هغه ماشوم ته وایي وی بچې ما پیژنې صحابه حیران شو چې ده خو لا سترګې هم نه دي غاڼولې مور لا پیم نه دي ورکوړې او حضور پاک ورته دا خبره کوي ما پیژنې نو ماشوم داسې سترګې وغاڼولې او حضور پاک مبارک ته یې وکتل او څه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک عبد الله ورسوله تا هم پیژنم خپل رب هم پیژنم رب مې الله د شریک نه لري او ته د هغې رب مقدس بنده او مقدس پیغمبر او بیا هغه ماشوم لوی شو هغه ته به برکت الصنعا وي د یمن دې ته معجزه ویل اوس خو پې پېښ شوې که نو زمونږ په دې وطن کې یو غلط شی مشهور دی چې څوک دلته اکسیډنټ کې ولګي او بچ شي او ته تپوس ته ورشې څنګه شوې یاره یو معجزه ونو وایي که نه او اخبار کې وایي معجزه ناتور پر بال بال بچ کیا نو معجزه خو د پیغمبر نه صادرېږي دا دې کې تا ټیک ته تشبیه مشبیه دې کې مه کوئ معجزه وه ته پیغمبر یې څه کدو بوتله دا به نه وایي وایي د الله په فضل بچ شو معجزانه لفظ مې استعماله
دویمه خبره درته اوس کوم د معجزې مقصد څه دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل څوک چې پیغمبري په عقل نی دا الله د طرف نه یو داد دی بس الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی ما ته پته چې کوم دی له پیغمبري ورکوم دارنګې د پیغمبرۍ دلیل هم د خدای په خوښه زه به یو مثال درکړم مثالونه ډېر دي خو مختصر مثال د حضور پاک زمانه و یو بانډیسي راغی رسول الله مبارک د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شي بانډیسي ورته وایي وی ستا پیغمبرۍ څه دلیل دی حضور پاک ورته وفرمایل وی که دې غونچک ته اشاره وکړم د دې کجورې او دا لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکړم خپل ځای نه بره لاړ شي اوبه منې ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی وی او بالکل نو رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکړه غونچک ځمکې له راغی بیا ورته اشاره وکړه واپس خپل ځای له لاړ بانډیسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان زمونږ علماو پرې کتابونه لیکلي دي که دلایل النبوه د امام بهقي کتاب داسې نور هم پکې شته اوس به راشو خپلې خبرې چې قرآن شریف د حضور پاک غټه معجزه ولې ده نو ډېر دلایل دي د دې علماء پی کتابونه لیکلي دي وجوه الاعجاز یو نه ډېر دوه راته ویل یو دا دی چې قرآن شریف کې خدای پاک یو اعلان کړی دی چیلنج یې ورکړی دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا دې خلکو له چیلنج ورکا چې که تاسو وایئ چې دا قرآن شریف د الله کتاب نه دی ستا خپل دی نو زه عربي یم تاسو هم عربي داسې تاسو جوړ کېدی دی جوړ کړي نو چې خوند یې ونه کړو نو بیا وایي فأتوا بعشر صور مثله مفتریات دی د لسو صورتونو په شان جوړ کړي دا هم چیلنج شو جوړ یې نه کړلی شي بیا ورته فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين زید یو رکوټي صورت برابر صورت جوړ کې پټولو کې پټینی صورت کوثر دی د حروف په اعتبار ترننه پورې د هغې یو رکوټي صورت برابر صورت جوړ نه کړی شي نه به جوړ کړی شي ولې حضور پاک د خدای معجزه ورکړې ده د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی حالانکه چیلنج چاته عربو او داسې خلکو ته چې په هغې کې د لبید غوندې او د کعب ابن زهیر او د امرؤ القیس غوندې خلک تیر شوي چې په ادب کې دنیا منلي او شعرونه به یې جوړ کړل قصیدې او د بیت الله په دروازه به یې ټک والوي داسې څوک جوړ کړي بیت الله ته د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي نو د هغې شعر به چا ماتولی نه شي او قرآن رکوټي برابر صورت نه دوی جوړ کړی دی نه جوړولی شي او نه به یې څوک قیامته پورې څوک جوړ کړي دویمه معجزه درته وایم ډېر قومونه دا دي چې د حضور پاک قرآن یې اورېدلی دی او الله ایمان ور نصیب کړی دی دا نجران وفد راغی رسول عیسایانو بر حضور پاک وته د قرآن شریف تلاوت شروع کو قرآن کې ترى اعینهم تفیض من الدمع اگر چې هغه وخت سره هغوی مسلمانان نشي مباهلې ته تیار شو بیا مباهلې نه متښتېدل او جزیه ومنله په سترګو نه اوښکې بهېدل یو لوی فهرست دی د دې چې د قرآن شریف په اورېدو حضور پاک تلاوت کړی دی او خدای خلق مسلمانان کړي زه راته صرف یو دوه مثاله ده پیغمبر مبارک خو لوی شان کله چې حضور پاک لا هجرت نو کړی او صحابه مدینه منورې ته هجرت کړي ولېږلې دا صحابه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیرو په مدینه کې حزم النبیت ورته وایي دا غزې نوم دی حرد بنو بیاضه یو سنگستانی علاقه و د مدینه مضافاتو او د صحابي نوم اسعد ابن زراره نو چې صحابه لاړل دا هغه وخت و چې لا رسول الله مبارک نه دی تللی نو د مدینې کافر چې څومره و هغوی میټینګ وکړه
هلکه څه خلک د مکې نه راغلي دی او نوي دین خوری او زمون خدایانو پسې بد رد وای کم ځای دی اسعد ابن زراره کرا د دې خلاف سر لشکرکشي کو وردو په هلکه زمون خدایانو پسې بد وای څوک به زمون خدای پسې بد وای او ځان ته مسلمانان وای اسید ابن حضیر رضی الله عنه د اسعد ابن زراره دوست هغه ما پرې د زمرزم دا چا چې روستي دا خلک دا زما دوست دی نو زه به پوه کم دا خلک به پې وشړم وایي ټیک ده که داسې کوي ښه که نه ورځو پې اسید ابن حضیر راغی چې څنګه راغی اسد ابن زراره ته دروازه ووهله اوله راووت ویې لکه ملګري خیر دی څنګه راغی وی ستا خلاف خو ټول د مدینې خلک راوتی دی ولې ما څه چل کړی دی تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او هغوی څه نوې خبره کوي زمونږ خدایانو پسې بد وی نو زه د لرالم ته مې دوست دی د په یوم د قوم مقابله نشي کولی او قوم لشکرکشي کوي در باندې حمله کوي کور دې سوځوي تا م وجني او دا میلمانه م دله وجني مهرباني وکړه دا خلک وشاړه ما ذمواري واخیسته چې دې پې شاړم اسعد ابن زراره رضی الله عنه سید ابن حضیر ته وی ته راځه ته په خپله خبرې واوره که خبرې غلطي زما میلمانه نه ستا ته وشاړه تا له مې اختیار در هغه وی یاره دا خو خیاره خبره چې کور ته یې دننه کړ هغې کې چې کوم مشر صحابي په دواړو سترګو نابینا و حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو ړوند هغې ته یې وی ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع ډېر ښکلی تلاوت یو عبدالله ابن مکتوم لکه د بلال په شان خشته آواز و بانګونه هغه به هم وي او ده به هم وي چې تلاوت یې ورته وکړه نو سید ابن حضیر وی ما احسن من دې نه ښکلی شی خو دا څه شی دی وی دا زمونږ د الله کلام دی زمونږ په پیغمبر نازل دی که نه ستاسو پیغمبر څوک دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم وی دې نه خو ښه شی بل نشته تاسو دا خلکو ته وایو موږ دقه خلکو ته وایو اسید ابن حضیر په هغه قرآن اورېدو خدای مسلمان کړ چې قوم ته لاړ قوم ته یې ویل هغه خلک خو مو ولیدل هغه ډېر ښه خلک دي او هغوی چې کومې خبرې کوي ډېرې رښتونې خبرې دي او زه یې ملګری شوم وی قمقله هلک وې دوکیا کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردار هغه وی ما پرېږدی زه ورځم دا سړی زما نه ترور زوی دی زه به یې پیکم که دا خلک یې وشړل ښه او که یې ونه شړل نو زه ستاسو ملګری چې ورغې دروازې ووهله اسعد ابن زراره وله راووت وی هلکه تا د مکې نه څه خلک راوستلي او نوې ناشنا خبرې کوي او زمونږ خدایانو پسې بد وایي دا وشړه د قوم مقابله نشي کولی او زما د ترور زوی ما پوه کړی ګورې زم تل اخري وارننګ در کوم زه دې اوس ملګری یم بیا به دې نه یم ملګری ورته ترور زوی ته را دننه شه د هغوی خبرې واوره که خبرې غلطې تې وشه چې وردننه که هغه نابینا صحابي ته وي ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت وکړي سعد ابن معاذ وی دا څه شی دی وی زه خو په دنیا ګرځېدلی یم داسې کلام خو ما چې ته نه دی اورېدلی دا ستاسو دا خبرې کوې وی وی دا خو د خدای د قدرت او د الله د صفاتو خبرې دي دا خو ډېر ښکلی شی دی ستاسو د پیغمبر تاسو څه وایئ زموږ یو پیغمبر دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم بس سعد ابن معاذ هم چې قرآن شریف واورېد خدای پاک مسلمان کړ چې راغې قوم یې ناست قوم ته وی قومه زه څنګه سړی یم وی ته زمونږ مشر وی ناروغ یم که لیونې نه ستا هم غورې هوښیار بل کم دی وی که زه یو فیصله وکړم زما منې هغوی خو مطلب و چې دوی به راته وي چې راځئ چې پې ورځو دا زنده باد خو د هر چا خوښ که زه یو فیصله وکړم زما منې وی بلکل ته مخکې کېږه وی ښه ده دغې سړو خبرې ما واورېدې وی قسم دې داسې خوږې خبرې راته وکړې قرآن یادوي چې داسې ما چې ته نه دی اورېدلی او د دوی چې کم پیغمبر دی ګورې دا هغه دی چې یهودیان یې مونږ ته یادوي یهودیانو به وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي مونږ به یې ملګري کېږو او د مدینې خلکو ته وی تاسو باندې معاملې کوو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
نو دما خو د دې دا خبرې وورې دا خو رښتونه پیغمبر دین رښتونی دین کلام رښتونی زه چې ملګری شو په هغه مجلس کې چې څومره په زرګونو خلک ناست و ټول خدای په یو ژبه مسلمانان کړل دا د قرآن برکت دومره عظیم کتاب موږ له خدای تاسو له راکړی و دا د قرآن اعجاز لیکن موږ د قرآن نه څه فایده وانغشته نن سبا خو ټول غم موبایل جوړ کړی دی هر چا سره جیب کې موبایل دی ملا سره ممی سره امام سره او مقتدي سره ټول په دې موبایل لوبې کوي او قرآن ترې نه یېږي د مارونو تاسو ټولو ته زه خبره کوم چې روزانه د قرآن شریف تلاوت کوئ لږ کوئ خو کوئ سپاره که نه شئ کولاول خو یو سپاره دروازې کوئ نیمه سپاره کې نیمه نی ربع پاو کوئ خیر یعنی یو صفه تلاوت خو کولی شئ که نه هلکه ما سره واده وکړئ چې یو صفه به روزانه د قرآن شریف تلاوت کوئ ټولو انشاءالله او دویم دا دی که چاته په ناظره نه ورځي قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایه یو بچی حافظ کې په بچو علم وکړي او دریم دا دی چې د عالمانو سره او د قاریانو حافظانو سره مینه کوي په دې بنیاد چې د مونږ دا ګوره دویشتو ماشومانو ته قرآن شریف ورونسوم قسم په خدای که د دې نه غټ احسان بل کیدی شي که ستا زوی ته څوک ډاکټر جوړ کړي انجینر یې له جوړ کړي ستا زوی له څوک 1 کروڑ روپۍ ورکړي قسم په خدای که دونه احسان د هغه وي پتا لکه دې مولانا تلاوت خان صاحب چې ستا بچو ته د خدای قرآن وښه د دې پته به تاسو ته په قبر کې لګي او په قیامت کې به لګي د عالمانو سره او حافظانو او قاریانو سره مینه به کوئ ښه او د خپل جومات په درس آباد کې دې کې به ستاسو دپاره برکت وي ټول قوم د محلې دپاره برکت به مولانا تلاوت خان صاحب محترم ښکلی عالم دی قاري دی چې دې ځان له 2-3 قاریان نور هم ونیسي او ستاسو په دې جومات کې هم خلک دلته د دې محلې هم راځي او نورو محلو هم راځي او دا بچي هم خدای حافظان کي او دا بچي خدای ناظر خوانان کي چې ته په قبر کې پروت او ستا بچي د قرآن تلاوت کوي چې ته قبر کې پروت او ستا بچي حافظ دي د قرآن شریف وروڼو دنیا روانه ده ګورې ستاسو په دې محله کې یو څو کاله مخکې ما بیان کو دا دی چې ته مخکې کوڅه وکړه کوم ځای او بیان دوران کې یو مولانا صاحب راغی ما سره ناست و یادم ده هغه دغه مکتبې والا مولوي صاحب راغی ماښام بانګ نه لږ مخکې ماله راغی او ما خدای نه مې سوال کړی دی چې تا سره زه ملاقات وکړم که بیا مرم نو مړه دې شم او بلا کتابونه یې ماله راکړل بلا کتابونه ما وی زه خبرې مې ورسره وکړې گپ شپ ما بیان خلاص کړ ډېر مشغول شو را سره او دې کې بانګ شروع شو ما هم الله اکبر د بانګ جواب کو هغه او د بانګ په هغه نیمه کې په هارټ اټیک راغی او غریب وفات شو بیا جنازې له مدته ژوند څه پته لګي ستاسو پلاران مشران څومره د دنیا نه لاړل په روغ ړم خدای به ځه روغ له دا چې بچي د نه حافظان عالمان پاتې شي نو دا مدرسه به که خیر انشاءالله آباده ساتئ عالمانو حافظانو سره مینه کوي د دې دواړو صورتونو اخیری مختصره ترجمه درته کوم نور علما شته بیا باغي بیانونه کوي هغه لکان څوک دی لکه ترجمې والا دلته راشه مختصره ترجمه به درته وکړم ښه تفسیر یې اوږد دی ګرانېږي بیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوائے دا قرآن لستن کیا اعوذ پنانسم برب الفلق فرق دا سبا من شر ما خلق دا شر دا اغا سیزنا چه اللہ پیدا کری یعنی دا کل مخلوق دا شر ومن شر غاسق او پنانسم دا شر دا تیریش پین لیل غاسق چه ڈکا دا تیرین شپای اذا وقبت تیارے خورش یا دا گوٹ گوٹ کی داخلش ومن شر النفاسات پنانسم دا شر داغ نفسونونا چی پوکیوی فی العقد پا غوٹو کی او پنانسم من شر حاسد دا شر دا کیناگرنا اذا حسد چی کیناخکارکی قل اوائے اے دا قرآن لستون کیا اعوذ پنانسم برب الناس پا رب دا انسانانو ملک الناس پا بادشاہ دا انسانانو الہ الناس پا معبود دا انسانانو من شر الوسواس دا شر دا موسوس وسواس پا مانا دا موسوس سے دا وسوسے چون کینا
چې شیطان د انسان زړه ته ناستې وسوسه اچوي. الخناس رستو کیدونکي پټېدونکي دی په ذکر د الله. الذي يوسوس چې وسوسې چې فی صدور الناس ای فی قلوب الناس په خلقو په زړونو کې من الجنة من تبعیدی دی بعضې د پیري د ذات نه دي چې ابلیس او د هغه بچي دي ومن او الناس او بعضې د انسان د ذات نه دي چې یو ته یو سوی بل ته بل سوی. دا مختصره ترجمه مې وکړه. زه به په دې اکتفا وکړم. دې خو راشئ بچي چې ناسته ده په سر کې مبارک شي. دې چټ کې چا لیکلي دي بعضې علما دي او د حدیثو اجازت غواړي. نو چې څوک هم په تمنا کوي زمانه د احادیثو د اجازت مطلقه خبره نه ده چې چا تمنا وي نو زما له طرف نه هغوی ته د احادیثو مبارکو اجازت دی په دې شرط چې بل دی دوره کړې وي او هغوی ورته استادانو اجازت کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و آله و صحبه. مجلس تاسو جاری دی علماو بیانونه کوي زه به دینه اجازت غواړم ښه تاسو به خدای نه صرف دومره به ویم چې الله ستاسو دا مجلس قبول کړي. مولانا تلاوت خان صاحب الله خیر او برکت ورکړي او الله ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.